أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا آیت مبارک د قبله د بدلیدلو د حکم راتللو نه مخکې الله پاک نازل کړی دی. کله چې الله پاک د قبله بدلولو اراده وکړله د الله پاک په علم کې وا چې خلق به په دې باندې اعتراض کوي، خصوصا یهودیان، عیسایان او مشرکان. دا درېواړه ډلې به په دې باندې اعتراض کوي چې دا قبله کله یو طرف ته د الله حکم وي چې دی خوا مخ کې، او کله بیا بل طرف ته حکم را لېږي چې دی خوا مخ وګرځوئ. نو دا څنګه دین دی چې یو شان حکم پکې نه راځي، کله یو حکم او کله هغه بدل شوي، داسې مه کوئ داسې وکړئ. نو د هغې هغه اعتراض هغه هم الله پاک په دې آیت مبارک کې ذکر کړی دی او د هغې جواب هم ذکر کړی دی. مکه مکرمه کې 14 کاله نبی علیه السلام خانه کعبې ته مخ کړی دی، خو ورسره بیت المقدس، مسجد اقصی چې ورته ویلی شي، دې ته به هم مخ و، یعنې په یو وخت باندې دواړو قبلو طرف ته په مکه مکرمه کې مونځ کړی دی. چې کله مدینه منورې ته هجرت وشو نو دا دواړه قبلې بالکل یو بل ته آمنے سامنے وي. نو که یو ته مخکو بل ته بشا راتله، که بل ته به مخکو بل ته بشا راتله، یعنې دواړو قبلو ته په یو وخت باندې مخ ګرځول دا ممکن نه په مدینه منوره کې. نو الله پاک نبی علیه السلام ته حکم راولېږو چې ته په مدینه منوره کې مسجد اقصی طرف ته مخ کوه، دا به ستا قبله او کعبه وي. 14 میاشتې یا 19 میاشتې په مدینه منوره کې نبی علیه السلام مسجد اقصی طرف ته مونځ کړی دی، ځکه ورته قبله اول ویلی شي، لومبنۍ قبله. او په مکه مکرمه کې دواړو طرف ته مخ و، په مدینه منوره کې صرف یو طرف ته مخ ګرځول ممکن و، دواړو طرف ته ممکن نه. نو الله پاک ابتدایي حکم دا راولېږو چې تاسو ټول بیت المقدس طرف ته، مسجد اقصی طرف ته په مونځ کې مخ کوئ، دا به ستاسو قبله وي. چې مسجد اقصی په مدینه منوره کې قبله مقرر شوه نو درېواړو ډلو اعتراض وکړو. په قبله مقرر کولو هم اعتراض وکړو، چې کله قبله بدلیږي نو بیا هم اعتراض کوي. یهودیان او عیسایان هغې تمه او امید پیدا شو چې دا خو نبی علیه السلام زمونږ قبله اختیار کړه، نو کېدای شي چې زمونږ دین هم اختیار کړي. دا د یهودیانو او د عیسایانو خبره وه. او مشرکانو څه وویل؟ مشرکانو دا اعتراض وکړو د مسجد اقصی په قبله مقرر کولو باندې چې وګورئ که نه څنګه پیغمبر دی دعوه کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین یم، او د ابراهیم علیه السلام قبله هغه خانه کعبه ده، نو هغه پرېښودله، او د یهودیانو او د عیسایانو قبله اختیار کړله. چې دې ځای نه هجرت وکړو نو یې د پلار نیکه دین یې پرېښودو. دا اعتراض وشو.
او چې کله بیا الله پاک حکم را لېږو د قبلې بدلولو، نو په انصارو کې یو صحابي نبی علیه السلام له د غرمې روټۍ کړې وه، دعوت یې کړی و. دا کوم ځای کې چې مسجد قبلتین واقع دی، همدغه ځای سره په یو محله کې یو انصاري صحابي اوسېدو او هغه دعوت کړی و چې نبی علیه السلام دعوت وخوړو. نو بیا د ماسپښین د مونځ وخت و، نو په دغه ځای کې چې دا کوم مسجد دی مسجد قبلتین ورته ویلی شي، په دې کې د ماسپښین مونځ ادا کوو. 2 رکعات ادا کړل او چې کله 3 رکعات ته ودرېده، نو په دغه وخت کې حکم راغی فول وجهک مسجد الحرام، مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوه. نبی علیه السلام مسجد حرام طرف ته، خانه کعبې طرف ته دا باقي 2 رکعات ادا کړل. دا لومړني 2 رکعات مسجد اقصا طرف ته ادا کړي، ځکه هغه وخته پورې د الله حکم هغه طرف ته د مخ کولو. او چې په 3 رکعات کې وحی راغله نبی علیه السلام او مقتدیان هم ورسره دي، نو مقتدیان په ځای باندې تو شو، نبی علیه السلام د هغې مخې طرف ته راغی، د هغې مخې ته ودرېده. ډېر وخته پورې په هغې کې هغه دواړه محرابونه زوړ محراب هغه هم پکې مخامخ موجود و، اوس دې وخت کې هغې وران کړی دی، صرف نوی محراب دی. نو دغې ته مسجد قبلتین ځکه وی، قبلتین معنی د 2 قبلې، د 2 قبلو جومات چې په دې کې 2 قبلو طرف ته مونځ شوی دی. 2 رکعاته مسجد اقصا طرف ته شوي دي او باقي 2 رکعاته دا بیا مسجد حرام او خانه کعبې طرف ته شوي دي. نو د قبلې بدلېدو حکم الله پاک راولېږو. د نبی علیه السلام خواهش هم دا چې یهودیان او عیسیان هغې زمانه دا تمه ساتي چې دوی به زمونږ دین اختیار کړي. نبی علیه السلام خواهش دا چې خانه کعبه د زما قبله وګرځي او په مونځ کې به هم پاس آسمان طرف ته کتل چې کله به وحی راځي، یعنی د قبلې د بدلیدلو چې خانه کعبه د قبله وګرځي، دا د نبی علیه السلام د زړه مبارک تمنا او آرزو وه. او د الله پاک د طرف نه حکم راغلی و چې الله پاک به ستا قبله بدلی. نو بیا نورم هغه خواهش او تمنا او آرزو هغه زیات شو، نو په مونځ کې به بر آسمان طرف ته کتل. د هغې ذکر هم الله پاک رستو آیاتونو کې کړی دی، قد نرا تقلب وجهک فی السما، موږ ستا مخ مبارک ولیدو چې ته بار بار په مونځ کې آسمان طرف ته ګورې، نو موږ به ستا قبله زر تر زره بدله کړو. نو بیا هم په دغه وخت کې په دې مسجد قبلتین کې الله پاک وحی راولېږله فول وجهک مسجد الحرام، مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوه. نو په هغې باندې بیا یهودیانو او عیسیانو او مشرکانو اعتراضونه شروع کړل. یهودیانو عیسیانو ووې وګوره که نه زمونږ سره دشمني ده، نو هغه دشمني اخر ښکاره شوله، زمونږ قبله پرېښودله. موږ ته پته وه چې زمونږ سره دشمني ده، نو ځکه یې زمونږ قبله هم پرېښودله. او مشرکان هم وویل چې اوسه پورې خو هغه قبله اختیار کړې وه مسجد اقصا، او د دې نه مخکې خانه کعبه قبله وه، او اوس بیا خانه کعبې طرف ته مخ وګرځو. نو دا څنګه دین دی او دا څنګه پیغمبر دی او دا څنګه ایمان او اسلام دی چې کله وی دې طرف ته مخ وګرځوي، کله وی دې طرف ته مخ وګرځوي. نو د هغې هغه اعتراض اول الله پاک په دې آیت مبارک کې ذکر کوي او بیا ورسره جواب ذکر کوي چې دا خلق به په دې باندې اعتراض کوي چې دا قبله مسجد اقصا وه، نو د هغې نه مسجد حرام طرف ته مسلمانانو ولې مخ وګرځو، ولې دا قبله بدله شوله. نو مختصر جواب یې کړی دی چې ته دې خلقو ته ووایه چې مشرق او مغرب ټول طرفونه د الله دي، مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی، او شمال او جنوب هم د الله دی. چې الله پاک کم طرف ته د مخ کولو حکم کوي مسلمانانو ته، نو مسلمانانو باندې لازم دي چې هغه طرف ته مخ وګرځئ. اوس که چېرې هر چاته اختیار ورکړی وي چې تاسو په خپله خوښه باندې یو طرف ته مخ کوئ، نو بیا د مسلمانانو اتفاق په یو طرف باندې نه راته. یو مسجد به چا به هغه طرف ته مخ کړی، چا به دې خوا مخ کړی، چا به دې خوا، چا به بل خوا، 4 واړو طرفونو ته به خلقو مخ ګرځو. چا به ویل زما مشرق طرف خوښ دی، چا به ویل زما شمال خوښ دی، چا به ویل جنوب مې خوښ دی، چا به ویل مغرب طرف مې خوښ دی. نو هغه اتحاد او اتفاق به نه برابرېده. نو الله پاک په خپله د مسلمانانو دپاره یو رخ او یو طرف مقرر کو چې تاسو خانه کعبې طرف ته مخ وګرځوئ.
نو هر طرف ته چې خانه کعبه وي زمونږ نه خانه کعبه مغرب طرف ته ده، نو موږ مغرب طرف ته مخ کوو. چا نه خانه کعبه مشرق طرف ته وي هغوی به مشرق طرف ته مخ کوي، چا نه شمال طرف ته وي هغوی به شمال طرف ته مخ کوي، چا نه جنوب طرف ته وي هغوی به جنوب طرف ته مخ کوي. ځکه د خانه کعبه دا د دنیا په سنټر او په مینس کې واقعه ده او هر طرف ته څلور واړو طرفونو ته دنیا آباده ده. نو څوک به دې نه شمال ته راځي، څوک به جنوب ته راځي، څوک به مشرق ته، څوک به مغرب ته. نو ټول خلق به دغه کعبې طرف ته خانه کعبې طرف ته په مونځ کې مخ ګرځي. دا قبله ده او قبلې ته مخ کول دا فرض دي. که قصدن عمدن یو کس د قبلې نه مخ بل طرف ته واړو نو مونځ یې ونه شو. او په ځنګل کې روان دی، یو داسې ځای کې روان دی چې د قبلې طرف معلومیږي نه او د مونځ وخت دی، نو بس خپل سوچ فکر دی برابر کی او یو طرف ته دی مخ کی. نو که غلط طرف ته مخ کړی د مونځ کېږي، ځکه د خپل سوچ او فکر سره یو فیصله کړې ده، پته ورته نشته، نه څوک شته چا نه تپوس وکړي، نه څه آله شته دی چې قبله پې معلومه کړي، نه د نور رخ او سمت ښکاري چې د هغې نه انسان قبله معلومه کړي. نو معلومه ورته نه ده، بس هر طرف ته مخ وګرځو د ده مونځ صحیح دی. بالفرض په مونځ کې ولاړ دی، یو رکعت یو طرف ته کړی دی، څوک په لاره تلل او هغه ورته آواز وکړو چې ستا دا قبله خو غلطه ده، د ښي طرف ته تاو شه، نو ده بل رکعت یې ښي طرف ته وکړو. بیا بل کس راغی هغه ورته ویل نه قبله خو داسې نه، قبله دې بل طرف ته ده، بل طرف ته. بیا بل کس هغه ورته ویل بل طرف ته ده. څلور وانو طرفونو ته یو یو رکعت ادا کړو، د ده مونځ صحیح دی. ځکه چې د یو رهنمایي د یو رهبر نه د یو رهنما نه حاصله کړه ده، په یو رکعت په خپل اختیار باندې کړی دی، نور ورته خلقو د قبلې رخ برابر کړی دی، نو دته خو پته نشته دی، دی خو د خلقو په وینا باندې یو طرف ته بل طرف ته مخ ګرځي، نو د دا مونځ هم صحیح دی. د هغې قضا را ګرځول په ده باندې نشته. مونځ بل طرف ته کړی دی، وروسته ورته چا ووایي چې دا خو تا قبلې ته نه دی که دا بل طرف ته دی کړی دی، نو د ده مونځ صحیح دی، مونځ یې شوی دی. نو مشرق او مغرب دا دواړه طرفونه د الله دي. که الله پاک مشرق طرف ته حکم کوي مشرق طرف ته مخ کوي مسلمانانو، که الله پاک مغرب طرف ته حکم کوي مغرب طرف ته مسلمانان مخ کوي، او که شمال او جنوب طرف الله پاک مقرري مسلمانانو باندې هغې طرف ته مخ کول لازم دي. د آیت مبارک په آخره کې الله پاک د صراط مستقیم ذکر کړی دی چې صراط مستقیم د دې رهنمایي او لارښودنه دا د الله په اختیار کې ده. چاته الله پاک هدایت کول غواړي نو هغه ته د صراط مستقیم هدایت وکړي، په صحیح لاره باندې روان کړي. نو مسلمانانو ته الله پاک د صراط مستقیم رهنمایي کړې ده. یهودیان او عیسایان هغې په صراط مستقیم نه دي، اگر چې دعوی وه چې موږ په سمه لاره باندې یو. د مشرکانو ځان له د خپل هدایت دعوه وه چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لاره باندې او د هغه په مذهب باندې یو، لیکن اصل مذهب د ابراهیم علیه السلام هغه دی چې کوم باندې مسلمانان روان دي. سیقول السفهاء زر دی چې او به وایي دا کمعقلان خلق. سفها د سفیهن جمع ده، سفیه ویلی شي کم عقل ته، بې عقل ته، بې وقوف ته. نو دا بې وقوفان دي، دا کوم چې اعتراضونه کوي. من الناس د خلقونه، خلقونه مراد یهودیان عیسایان او مشرکان دي. ځکه مسلمانانو کې هیڅ چا اعتراض نو کړی چې قبله ولې بدله شوله، بس چې مخکې یو طرف ته قبله و مسلمانانو هغه طرف ته مخ کو، او چې بیا الله پاک بل طرف مقرر کو، خانه کعبه مقرر کړه، بیا مسلمانانو هغه طرف ته مخ کو. خو بیا هم دغه یهودیان او عیسایانو به مسلمانانو له په زړه کې شک شوبه پیدا کوله چې ښځه ټیک ده اوس خو کار سم شو، صحیح قبلې ته مخ کو. او دا 19 میاشتې چې تاسو منځونه کړي دي مسجد اقصی طرف ته، نو دی به قضا را ګرځوي که دا به څه کوي. او بیا خاص کر هغه خلق چې د 19 میاشتو دوران کې وفات شوي دي، نو د هغې د منځونو به فدیه ورکوي که څه به کوي. نو الله پاک د هغې جواب راولېږي وروستو آیاتونو مبارکو کې چې الله پاک د چا ایمان او د چا عمل نه ضایع کوي. بس چا چې د الله په حکم عمل کړی دی، صحیح یې کړي دي، د هغې عمل قبول دی، د هغې د منځونو قضا یا د هغې د منځونو فدیه نشته دی. نو دا بیوقوفان خلق به اعتراض کوي، یهودیان عیسایان مشرکان دا اعتراض به کوي ما ولاهم کم سیزو وګرځول دوی لره عن قبلتهم التي عن قبلتهم د خپل قبلې نه التي هغه قبله کانو علیها چې و دوی مخ کوونکي هغې طرف ته. چې اول د دې قبله په مدینه منوره کې مسجد اقصی وه، هغې طرف ته به مخ ګرځو.
او اوس ناڅاپه حکم راغی چې خانه کعبې طرف ته مخ وګرځوي، نو دا څه وشو په مسلمانانو باندې، څه وجه پیدا شوله چې دوی خپله زړه قبله مسجد اقصا پرېښودله او نوې قبله خانه کعبه هغې مقرر کړه او هغې اختیار کړه. نو دا د هغې اعتراض الله پاک ذکر کو. اوس الله پاک په خپله د هغې مختصر جواب ذکر کوي. قل ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلامه د دې معترضینو په اعتراض په جواب کې د یهودیانو، عیسیانو او مشرکانو چې دوی کوم اعتراض کوي چې قبله ولې بدله شوله، څه وجه ده، نو ته ورته جواب کې ووایه لله المشرق، خاص الله د پاره طرف د مشرق دی، والمغرب او طرف د مغرب دی. دا ټول طرفونه د الله دي، چې کوم طرف ته الله حکم را لیږي نو موږ به هغه طرف ته مخ کوو. موږ به دا نه وایو چې دا مشرق دی او که دا مغرب دی او که دا شمال دی او که دا جنوب دی. بس الله پاک حکم را ولیږو چې خانه کعبه مسجد حرام دا ستاسو مستقل کعبه او قبله ده. نو تر قیامته پورې به دا قبله دا به بدلیږي نه. یهدي هدایت کوي، رهنمایي کوي الله پاک من یشاء، هغه چاته چې اراده وشي. چاته الله پاک هدایت کول غواړي نو هغه ته هدایت کوي. د هدایت اختیار الله پاک بل چاته نه دی ورکړی. الی صراط مستقیم، د نیغې لارې په طرف چې کومه د هدایت لاره ده نو د هغې لارې رهنمایي چې الله پاک چا دپاره وغواړي هغه ته به هدایت کیږي، او چا دپاره چې الله ونه غواړي بل څوک ورته هدایت نشي کولی. سیقول السفهاء، زر دی چې او به وایي دا بې وقوفان من الناس د خلقونه چې یهودیان، عیسیان او مشرکان دي، ما ولاهم کم څیز وګرځول دوی لره عن قبلتهم التي د خپلې هغې قبلې نه کانو علیها چې ودوی مخ کوونکي هغې طرف ته. قل نو ته ورته ووایه په جواب کې لله المشرق، خاص الله دپاره طرف د مشرق دی، والمغرب او طرف د مغرب دی. یهدي هدایت کوي، رهنمایي کوي الله پاک من یشاء، هغه چاته چې اراده وشي الى صراط مستقیم، د نیغې لارې په طرف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا وغواړئ. الله پاکه د فلسطین د مظلوم مسلمانانو سره، مجاهدینو سره خپل غیبي امداد شامل حال وګرځئ. الله پاکه په غزوه بدر کې، په غزوه خندق کې، په غزوه حنین کې او د نورو جهادونو په موقع باندې چې څنګه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د امداد کړو، الله پاک هغه شان امداد د فلسطین د مجاهدینو سره هم وکړي او دغه فلسطین مجاهدینو ته الله پاک تاریخي فتح او کامیابی ورته ورکړي، د هغې دشمنانو ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکړي، د مجاهدینو حوصلې بلند کړي، د مجاهدینو قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کړي، د دشمن په مقابله کې الله پاک هغې ته استقامت ورکړي، توفیق د مقابلې کولو ورته ورکړي، د هغې دشمنان الله پاک هغې نیست و نابود کړي، خپل قهر او غضب په هغې باندې نازل کړي. د هغې یهود او اسرائیل او د هغې څومره اتحادیان دي، الله پاک د هغې د اتحاد په بې اتفاقۍ باندې او د یو بل نه په نفرت باندې الله پاک بدل کړي، په خپل منځ کې یو بل سره په جنگ کې، او الله پاک مسلمانان په هر ځای کې د هغې د شر نه، د هغې د فساد نه، د هغې د ظلم او د بربریت نه الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي. څومره مسلمانان تر دې وخته پورې فلسطین کې شهیدان شوي دي، په نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، د خپلې پاکې خاورې د ازادۍ دپاره، د دین اسلام د غلبې دپاره جنګیږي.
څومره کسان شهیدان شوي دي الله پاک د هغوی د ټولو د شهادت بلند ترین درجات نصیب وګرځي او الله پاک د هغوی د شهادت په خاطر باندې د فلسطین دا خوره مسجد اقصا دا د یهودیانو د اسرائیل او د هغوی د اتحادیانو د تسلط نه آزاد کړي او الله پاک مسجد اقصا قبله اول دا مستقل طور د مسلمانانو په قبضه کې راولي او الله پاک د دغه ځای نه د دغې پلیتو خلقو قدمونه ختم کړي الله پاک هغوی ته شکست ورکړي الله پاک د هغوی دا طاقتونه دا چې دی نو په شکست باندې الله پاک بدل کړي او خپل منځ کې یو بل سره په جنگ کې او څومره مسلمانان په دې کې الله پاک زخمیان دي هغوی ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي څومره مسلمانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې د هغوی په حق کې آواز اوچتوي د هغوی دپاره د دعاګانې غواړي د هغوی سره مالی جاني امداد کوي الله پاک د ټولو دا تعاون او دا امداد په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او ټولو ته الله پاک دې بدلی په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين